ځان ته مې ولوله کتاب مې کا راو مې سپړه ځان ته مې ولوله کتاب مې کا راو مې سپړه نغمه نغمه چشم رباب مې کا راو مې سپړه او شیر دې شي خیال کې مې راوړه مخامخ مې ځان له هم ودراوه خیال کې مې راوړه مخامخ مې ځان له هم ودراوه د خپلې خولې سوال ځواب مې کا راو مې سپړه. سلامونه نیکې هیلې احترامات احسان الله احسان یم د کلم ادبي ملګري پاڼې نه ملګرو لکه څنګه تاسو ته پته وه چې موږ په دا خپرونه کې د ښه شاعر ساتي ښه لیکوال سانوستایرو جوړوو نو په دا سلسله کې د بوړې یو پیژندلی بلی شان چې په حاضر افریدي باندې مشهور دی حاضر افریدي سانوستایرو جوړ کړی نو حاضر افریدي ته په خپله خپلونه کې ډېره زیاته مینه او هرکلی ډېره نه مننه ګلونه شواله بودو خوښو لره او په خیر راغلو. حاضر افریدی درله ویه چې شاعري د څومره وخت نه کوو کتاب هم شته او که نه شته شاعري خو زه د ماشومتوب نه کوم کله په سکول کې په شپږم اووم کې شوم نو بیا مې باقاعده شاعري شروع کړه خو کتاب مې تر اوسه پورې لا چوپ کړی نه دی انشاءالله نیت مې ورته شته 2 کتابونه مواد در سره پروته دي خو د اقتصادي حالاتو وجه نه هغه لکه نه مې کړي چې چوپ کړي. ډېره ښه څه ورسره شریکوې مینهوال الله غزل به د سره شریکم غزل مطلب چې ځان ته مې ولوله کتاب مې کا راو مې سپړه ځان ته مې ولوله کتاب مې کا راو مې سپړه نغمه نغمه چشم رباب مې کا راو مې سپړه مننه یې شي ځان ته مې ولوله کتاب مې کا راو مې سپړه و نغمه نغمه چشم رباب مې کا راو مې سپړه او شیر دې شي خیال کې مې راوړه مخامخ مې ځان له هم ودراوه خیال کې مې راوړه مخامخ مې ځان له هم ودراوه د خپلې خولې سوال ځواب مې کا راو مې سپړه مننه یې شي خیال کې مې راوړه مخامخ مې ځان له هم ودراوه د خپلې خولې سوال ځواب مې کا راو مې سپړه و شیر دی شي په یوه نظر لکه غوټې ځان کې راټول شو مزه په یوه نظر لکه غوټې ځان کې راټول شو مزه په بل نظر لکه ګلاب مې کا راو مې سپړه په یوه نظر لکه غوټې ځان کې راټول شو مزه په بل نظر لکه ګلاب مې کا راو مې سپړه او شعر دی شي حسنه وجود کې مې د مینې خزانه پټه ده حسنه وجود کې مې د مینې خزانه پټه ده لکه زوړ کبر په غضاب مې کا راو مې سپړه حسنه وجود کې مې د مینې خزانه پټه ده او لکه زوړ کبر په غضاب مې کا راو مې سپړه او وروستی شعر دی ویی شي حاضره ما لکه خپل شعر ولس له هم وښیه حاضره ما لکه خپل شعر ولس له هم وښیه د پښتنو د تاریخ باب مې کا راو مې سپړه مننه ویی شي حاضره ما لکه خپل شعر ولس له هم وښیه د پښتنو د تاریخ باب مې کا راو مې سپړه مننه ډېره مننه. حاضر افریدی څه پیغام پښتنو له ورکول غواړي؟ نو پښتنو له به د مو غوندې یو ادنا کس څه پیغام درکړي خو بیا هم زه ویم چې لکه مونږ په خپلو بچو باندې تعلیمونه وکړو او تعلیم وکړي او د نورو قومونو سره هغسې سیول ګپ اوږه روان شي نو د مو ته دا پیغام دی چې په خپلو بچو تعلیم وکړو و امن طرف چې ګامزن شو او ټول سره پوه شو په اتفاق و اتحاد وي و امن د مونږ په هغو کې قایم شي نو مو خپل قوم ولس ته
او پښتنو له دا پیغام دی. ډیره مننه ملګرو. دا و حاضر افریدی چې خوندور غزل یې ورسره شریکې کړې او څومره ښکلی پیغام یې په ذهن کې لرلو. نو تر بله مرکه پورې موږ ساه اوسېږو چې تا مات سو د ښاد و آباد اوسو. الله په امان.